بچه پیسې ورکړي ملنګ ته ناست یې مصطفی دا خو لیونی دی او په دې ماشوم څه کوي دا خو دې کنډرو ته بوتلو ورګه د دې معلومات کوم ځان له مرګري ګورم ځکه لیونی دی هېڅ پته نه لګي یا الله څونه غیرتي بچه هلته مې ملنګ له 100 روپۍ ورکړې خدای پاک هم دلته په ځمکه دې راکړې مصطفی بچې ورکوشه دا 100 روپۍ راوچتې که مصطفی تا ته وایم هلکه وایي مصطفی څه شو زه دونه نیم پېښ شوي مصطفی ما نه پروتې دی خدای په جولای کې مې خیر واچوي ورګرځم ورپسې یا الله خیر وکړي وروره خبره ووره یو ماشوم خو یې نه لیدلې تورې جامې چولې د ماشوم رانه بېدرکه شو یو لیوني په مخه کړو دې کنډرو ته یې وروستو او ما یې زه ځان له یو ملګري ګورم او بیا ورځم معلومات یې کوم نو راځه ورشه راسره که نه راځه چپ چپ الله باس ماشوم خو مې غوا کو او جاو نجی دا ګولډي چر خو مال نه راځي جی ما خدا کار پړم بي زلو کو ډیر د مجبورۍ نه مې کوم ما دا کار چر سم نه کړی او جاو ډیره کې کنډرو کې ناسه مجي بس مال خپل امانت راکا او ته ماشوم بوله جی او جی سړي جی جوړو کا کنډرو کې انتظار کوم سر جی اوکے جی اوکے خبردار ضروره چې ډزونه کې دې بچې واقع ډزونه کې د مرګونه یارېږي هغه کلی مې ډېره غټه مجبوري مې لرله داسې کومه مجبوري وه چې تا زما زوی غوا کړه ډېره غټه مجبوري مې څه مجبوري ده ډېره غټه ده که نه د دومره زوی مې دی او په هسپتال کې د اپرېشن یې راته 1 لاک روپۍ ویلي 1 روپۍ را سره نشته وا ځوانه خپل بچې بچکې او پردي بلچي غرکې یاروره ما سره بله هېڅ داسې لار نه وه بغیر د دې نه یو شی ډېرو پسې وګرځېدم خپلو خپلوانو پسې کور مې نشته چې خرڅ کړم پټې جایداد نشته چې خرڅ کړم نو ځکه مې دا لار اختیار کړه چې پردي 100 کورونه نوار کې خو خپل به په یو آباد نه کې بالکل نه آبادېږي خو ډېره غټه مجبوري وه بس ځوانه بس ما ته د خپل د غریبۍ وخت را یاد کړه موږ مالدارو لمدا پکار چې موږ د غریب سړي په سر لاس کیدو انشاءالله ستا د زوی علاج به خدای کوي او بیا به پس زه کوم خو په یو شرط دا کډنیپران چې دي دا به موږ ته ښیي ټول ګروپ به موږ ته ښیي چې موږ یې پولیس ته حواله کړو او داسې ګلالي ماشومان د دې عذاب نه بچ کړو چې ګولډۍ ته وباسي دوی تړتقې وي او د دوی پیسې وشي انشاءالله ستا د دوی علاج زه اوس په دې ساعت به زه وکړم انشاءالله دا مې سره وعده چې دا ټول ګروپ زه او ستاسو په امداد باندې زه مخکې تاسو به راپسې او پولیسو له به ورکوو چې د دې غضب نه خدای پاک دا ټول مسلمانان خلاص کړي امین امین ډېر غریبان دي د علاج په تمه کټو خوړل ډېرو شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې दास जुंदे लो या खुदाया चितेरी